بندر او داسې نور پښتني ارزښتونه وپېژنئ. زموږ د خلکو خپلمنځي غونډې او پرېکړې به وګورئ. جرګه به څېړنیزې او بیړنۍ غونډې ولري. جرګه به ستاسو د ستونزو په اړوند ستاسو مرسته او لارښوونه کوي. ستاسو تېروتنې، ستاسو ستونزې او ستاسو جرګې. جرګه ستاسو د خوشحالۍ او غوړېدلي ژوند لپاره. جرګې ته ووایاست، له جرګې څخه واورئ. دغه یو ښځې دي نجونې چې دي پلار یې یا مور یې یا ورور یې هغه یې نفقت ناست دي. مننه.